سلامونه د افتخار حسرت صاحب کلي ته را رسېدلي یو ماضي کهوسر ته او اوس کته ځو یو بانډه دلته یو ابشار دی د هغې خوا ته ځو ګرمي راله شوې وه دا ملګري به لامبي مو او دې سره سره به د حسرت صاحب نه شعرونه مو اورو یو ویډیو به ترې ریکارډ کوو او دغه علاقه به درته هم ښیو منظور احمد را سره هم روان دی وختي ډېر زیات ستړی شوی و ډرایونګ یې کوه منظور صاحب علاقې په باره کې دې څه خیال دی شینکي ده که نه او احسان صاحب لږ بد دی ځکه چې دی هلته ورتاو شوی نو په دې تشي دړ دی احسان باندې مړه یاره دوسته د ګورتي دا دړ لازم دی ګاډي کې جامپونو سره اوس مې را په دې چپ تشي دړ دی په تشي دی دړ دی نو د دې دپاره اوس کته وي یو دغه دی دمګرې دی د دې حسرت صاحب دی د باندې سره یو دمګرې دی حسرته دغلته دمګرې دی که نه دله به اوس خو د دې کې غټه خبره دا ده چې لکه څه کلمه مولمه تاله دم کې صحیح ده دا زمونږ چیچا خواله راتلو کم دی او موږ به اوس ستاسو ملاقات کوو د یو مستند شخصیت سره او د یو ښه شاعر سره او یو ځوان فکره سړی دی سړی هم نه دی بلکې هلک دی افتخار حسرت صاحب سلامونه نیکې هیلې او احترامات وعلیکم السلام استاد صاحب شکریه چې تاسو کهوسر ته راوختی په دې ګرمۍ کې په دې روانو روډونو باندې او ډېره ښکلې علاقه ده هلکه حسرت صاحب مونږ خو دلته د 2010 نه راځو او په دې لاره مونږ ویډیوګانې کولې مونږ به په مخه وی لکه چې ځای ته ورسو او کم چاله ځو هغه نه به سره که خیر ملاقات کوو نو لکه زه خو دا وایم که نه حسرت صاحب چې تاسو له خدای پاک ډېره ښکلې علاقه درکړله لکه یو زه به ملګرو ته دا نختر دا شینکي شاته وګورئ دا دومره ښایسته علاقه دا نختر نو زه خو وایم چې دلته لکه یو ټور سپاټ جوړ شي که نه یو په دې ملکه کې خو جوړ شوی دی واو بالکل نو دې خو روډونو لږه مسله ده که نه روډونو مسله ده که نه نو انشاءالله چې ستاسو نه به ګورې غزل یم اورو ښه که خیري کته به ځو او د حسرت صاحب نه به یو ویډیو هم زه خپل پیج له ریکارډ کوم انشاءالله او هغه ځایونه به درته هم ښیو نو د هغې پورې زموږ سره اوسئ حسرت صاحب تاسو دا مونږ دا شنه چای ده که نه تاسو لږ دې سایډ ته شئ چې دا ملګري ني لیمن ګراس نو ماشاءالله نه ستاسو نه یو تپوس لکه دا وګورئ تاسو دا لیمن ګراس دی داسې دا دلته تاسو کرئ بالکل او راخیږي که نه دا بیا تاسو خرڅوی ځان له هم استعمالوئ که نه صحت لپاره ماشاءالله بالکل ډېر زبردست شیز دی د دې انکم ښه دی تاسو ته لکه مطلب مثال د واښو دی لکه څنګه چې واښه کېږي دغسې هم دا کېږي دا چې یو پیره وکرلی شي که نه نو لکه بیا دا ماشاءالله په مخه خو دا سیس نه بیا نه شي کرلی بس دا چې یو ځل وکرلی شي بس دا بیا ډېر ماشاءالله دا د دې ځای د کهوسر دا موضوع دا پیداوار دی چې شنه چای دا دلته دوی یو پیره کرل دا دې دا تیغونه دي دا په مخ راخېږي دلته پکې دا نشپاتې دي که نه نشپاتو ونه پکې هم ده او ماشاءالله دغلته کورونه دي مونږ ویډیو نشو جوړولی دا علاقه تاسو وګورئ وروره بر روان یو ابشار دی هغې طرف ته ځو هلته به انشاءالله چې تاسو سره مخاطب کېږو دا وګورئ یاره اوبه یخه اوبه او حضرت صاحب امید له اوبه ورکوي دا چې دي نو قدرتي اوبه دي ماشاءالله تاسو کتی شئ امیره دې خوا وګوره زویه اوبه یخې دي څومره یخې دي سلام وکړه صاحب ټولو ته سلام دا یاره ځنګل دا ګوره دا ګټ دا حسرت صاحب هغه نه دا په کم وخت کې تقریبا تاسو ووایئ د دې په حواله باندې کله دغه چې راغلی و تندرونه هغه افسر پکې دغسې نو دا ګاټان چې دي دا د تندر اوبو د مابین د دغې بره یو لار د هغې ته مونږ وځو لښتې راوړلي نو دا ګوره د الله تعالی شان دی که نه دا دلته جه شوي دي په هغې کې کس هم مړ و که نه
په هغې وخت باندې ډېره تباهي شوه د حسرت صاحب دی پکې هم دغه بانډا او سب دغه نو بهرحال بیلو الله تعالی ډېره ښکلې علاقه ورکړله ماشاءالله دا لکه زه به ووایم چې جنت دی دا خورالو منظور صاحب راغی زموږ سره او خوریم راغی خورایي علاقې په حواله باندې یو څو مختصر خبرې وکړه علاقه خو ماشاءالله ډېره زیاته ښکلې او ټول شینکې دی نخترې دي چینې دي چنارونه دي او خلک یې چنارونه اوبه ورته بره ښیو صحیح ده صحیح ده ملګرو او تاسو ته مونږ ویلي چې بره به ځو او ابشار دی اوبه دي حسرت صاحب او اوبه خو بره ډېرې یخې دي او ملګرو پکې ولامبلم خو د ویډیو کوالټي هلته صحیح نه راتله نو دې د وجې هلته مونږ ویډیو جوړه نه کړه دغه په لاره چې مونږ څومره ویډیوګانې څومره ځایونه دی هغه خوندي کړي دي انشاءالله دا به تاسو ته مونږ د خپل یوټیوب د چینل په لارې باندې ښو او حسرت صاحب ستاسو د مینې او ستاسو د احترام ډېره زیاته مننه یو جهان مننه الله خو راته همیشه لره څه میسج او بیا به انشاءالله بیا راشئ او بس دغه غرونه دي او دا سختې لارې دي راتلی شئ هر ټایم انشاءالله هدایت صاحب څه اخري خبرې او بس مونږ خو راغلي وو د حسرت صاحب خواله هغه سره ملاقات وشو او ماشاءالله مونږ خو تاسو ته په لاره باندې مطلب ډېر زیات ویلو چې دغه ډېر مینهناک خلک دی زموږ خو الله تعالی دې قدر وکړي زموږ خو ماشاءالله ډېر زیات قدر وکړو بیا مونږ دې پر چکر راوځو هغې طرف ته راجو اوسو نو بس مونږ بره ابشارونو ته تلو خو مطلب هغه ځای داسې دی چې په هغې کې ګورې تیارې ده بالکل نو د هغې د وجې لکه مطلب مونږ اختتام مونږ د دې ځای نه کوو نو انشاءالله بل ولاګ به هم جوړو د بل ولاګه پورې خپل رور سردار احساس ته اجازت راکړئ د لوی الله